مکتب نه به لږ دې خواته سو مکتب به لږ خبرې ته سلامونه دوستانو، تاسو سره د جنرال مبین او د حسیب ځواک یو ویډیو شیر کوم، تاسو دا وګورئ. وعده کړې وه چې امیر المؤمنین به امر ثاني وایي او بیا به مکتبونه خلاصېږي. نه هغه وخت کې مکتبونه خلاصون نه، بیا زه درته دا وایم چې د افغانستان باندې مکتب نه به لږ دې خواته سو مکتب به لږ زه وایم که نه. ګوره خبرې ته غوږ شه. ګوره حسیبه، ګوره دا د زخم جي ته ګوتې مه وروړه، بله خبره وکړه. ارامچا کېده سه جای درته معلوم ده. بله خبره که نري وکړه سم خدای ته دې موږ په زخمو کې ګوتې وهې، لږ خواته سه تېر نامه بره سه. سمه ده. ګورې خیانت. نو دوستانو، تاسو هغه ویډیو وکتله، په دې کې حسیب ځواک چې هغه په جنرال مبین باندې سوالونه کوي چې امیر المؤمنین دا خبر کړی وه چې موږ به تعلیمونه خلاصو. آیا هغه تعلیمونه ولې نه کړل خلاص؟ نو په دا کې چې جنرال مبین څه ورته وایي هغه تاسو وکتل. ځکه چې طالبان چې کوم دي په افغانستان کې اوس نجونو تعلیم بند کړی ده. په دې اړه باندې په نړۍ کې ډېر تود بحثونه روان دي. د افغانستان حالاتو باندې خبرې روانې دي چې ګواکې ولې طالبان په نجونو باندې تعلیم بند کړی ده او د نجونو تعلیم ولې نه خلاصوي. په افغانستان کې تر ټولو نه غټه موضوع هم د تعلیم ده، ځکه چې د نړیوالې که دلته وطنوالې که افغانان یې که هر څوک یې، هغه طالبانو باندې دا سوال کوي ستاسو د نجونو تعلیمونه ولې بند کړي دي، باید تاسو دا خلاص کړئ. یو څو اونۍ له مخه چې په بهر هیوادونو کې د افغان نجونې تللې وې، د بهر هیوادونو اسمبلیانو ته تللې وې، پارلمان ته تللې وې، هلته یې خپل رپورټونه وړاندې کړي چې باید زموږ په اړه باندې خبرې وشي او زموږ لپاره تعلیمونه خلاص شي. نو په افغانستان کې تر ټولو غټه مسله چې کوم ده هغه د نجونو تعلیم ده. په دې باندې د ډېرو خلکو اختلافات هم دي او په دې باندې ډېر تاوده بحثونه هم روان دي، په دې باندې خبرې کېږي. نو تاسو د جنرال مبین او د حسیب ځواک دغه ویډیو وکتله چې دوی تعلیم باره کې خبرې کولې او جنرال مبین څه ورته ویل.